ګورئ ورونو غیر مقلدین د ابلیس بچیان ټول عمر په دې کې تیروي چې مسلمانان د عبادت نه منع کي. وایي 100 رکاته تراویح مه کوه 8 وکړه، 3 رکاته وتر مه کوه 1 وکړه، د جمعې د فرضو نه مخکې سنت او وروسته سنت مه کوه. نو ټول عمر افرأیت الذي ينهى عبدا اذا صلى دا د ابو جهل ډیپټي ده چې مسلمانان د مونځ نه منع کوي. ګورئ ورونو د دوی د وسوسو د دفع دپاره به زه یو څو احادیث د الله پاک په توفیق درته ذکر کړم چې د جمعې په ورځ 10 رکاته سنت دي. أول عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 يجعل التسليم في آخرهن ركعة محجم تبراني أوسط بحوالي نصب الراية جلد وصفحة 2 باب صلاة الجمعة أحاديث سنة الجمعة. يعني حضرت علي رضي الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د مانځه څخه مخکې او وروسته څلور رکاته کول، سلام به په اخیرني 4م رکات باندې ګرځولو. ګوره دا 8 رکاته سنت شو، 4 مخکې او 4 وروسته احادیثو ته ګوره ټول 10 رکاته پکې راځي. دویم حدیث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 وبعدها 4 لا يفصل بينهن مجمع الزوائد جلد وصفحة يوصل أو 95 باب في سنة الجمعة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې د فرضو څخه مخکې 4 رکاته کول دا سنت او وروسته به هم 4 رکاته یعنی سنت کول. د دې 4 رکعتونو په منځ کې به په 2 رکعتونو سلام نه ګرځولو. دریم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة 4 لا يفصل في شيء منهن. ابن ماجه صفحه 9 باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د فرضو څخه مخکې 4 رکعاته سنت کول او د دوی په منځ کې به جدایي نه راوستله، یعنی په 2 رکعتونو به سلام نه ګرځولو. څلورم عن ابي هريره مرفوعا من كان مصليا يعني يوم الجمعه فليصلي قبلها 4 وبعدها 4 کنز العمال جلد و صفحه 209 یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې د جمعې منځ کوي نو د فرض څخه مخکې د 4 رکعاته وکړي او وروسته د هم 4 رکعاته وکړي. پنځم حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 مسلم جلد اول صفحه 208. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې کله یو ستاسو د جمعې منځ وکړو نو د دې څخه وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي. عن قتادة رضي الله عنه أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحة 240. ترمذي باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به د جمعې د فرض څخه مخکې او وروسته 4 رکعاته سنت کول او په یو روایت کې 4 رکعاته راغلي دي. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 195. نو عبد الله بن مسعود صاحب دا حدیث امین الله نیاز محمد کونړی لیکي وای دا حدیث ثابت دی لیکن د دې 4 رکعاته بدعت نه ځان وساتئ. یو طرف ته وایي چې عبد الله بن مسعود صاحب کړي دي دې ته سنت ویلي دي او بل طرف ته وایي چې د دې بدعت نه ځان وساتئ. نو د امین الله په تقلید کې وابیان د امین الله پیروي کوي او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دشمنی کوي. بل حديث عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. بخاري جلد أول صفحة 123 مسلم جلد أول صفحة 208. سالم د خپل پلار عبد الله بن عمر څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د مانځه څخه وروسته 2 رکعاته سنت کول. ګوره مخکې 4 رکعاته راغله نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته وروسته وکړه نو ګوره د مخکینی احادیثو نه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام دا 2 رکعاته د هغې 4 رکعتونو سره کول کوم چې د نبی علیه السلام معمولو. مخکې د 4 رکعتونو ذکر وشو د بخاري په دې حدیث کې د هغې 2 رکعتونو ذکر هم دی نو ټول 10 رکعاته شو. بل حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. أبو داود جلد أول صفحة يوصل أو يوش بيته. نسائي جلد أول صفحة 2 باب صلاة الإمام بعد الجمعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم به د جمعې د مانځه څخه وروسته 2 رکعاته په کور کې کول. نو د هغې شپږو
څلور رکعاته مخکې شو، څلور رکعاته وروسته شو، 2 رکعاته دا شو، نو دا 10 رکعاته شو. عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4 حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم 4. مصنف عبد الرزاق جلد 3 صفحة 240. يعني حضرت أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمای چې حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مونږ ته حکم کولو چې د جمعې د فرض څخه مخکې 4 رکعاته کوي او وروسته 4 رکعاته کوي، تر دې چې حضرت علي رضي الله عنه راغلو نو هغه مونږ ته حکم وکړو چې د فرض څخه وروسته اول 2 او بیا 4 رکعاته کوي، یعنی 4 رکعاته د فرض مانځنه وروسته کوي. لسم حديث عن أبي عبد الرحمن قال كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلي 4 ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول علي صلوا 6. قال أبو عبد الرحمن فنحن نصلي 6. قال عطاء أبو عبد الرحمن يصلي ركعتين ثم 4. معجم تبراني جلد 9 صفحة 3 مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة يوصل أو 4. مجمع الزوائد باب في سنة الجمعة. يعني حضرت ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فرمای چې حضرت عبد الله ابن مسعود به مونږ ته راښودل چې د جمعې د لمانځه څخه وروسته 4 رکعاته کوي، تر دې چې مونږ د حضرت علي خبره واورېدله چې 4 رکعاته کوي، یعنی د جمعې د لمانځه نه وروسته. ابو عبد الرحمن فرمای چې بیا مونږ 4 رکعاته کول. يولسم حديث عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 6. تحوي جلد أول صفحة 203. حضرت أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ده حضرت علي رضي الله عنه څخه روایت کوي چې حضرت علي رضي الله عنه فرمایل څوک چې د جمعې د مانځه څخه وروسته مونځ کوي نو 4 رکعاته دې وکړي. قال الإمام الترمذي وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4. وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم 4. ترمذي جل أول صفحة يوصل أول لس. يعني إمام ترمذي رحمه الله فرمای چې د عبد الله بن مسعود رضي الله عنه څخه روایت ده چې د جمعې د مانځه څخه مخکې او وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي شي، او د حضرت علي بن ابي طالب څخه روایت ده چې د جمعې د مانځه څخه وروسته د 4 رکعاته سنت وکړي شي، اول 2 رکعاته او بیا 4 رکعاته. لسم حديث عن جبلة ابن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعات. مصنف ابن أبي شيبة جلد 2 صفحة يوصل أو 2. يعني حضرت أبو بكر رحمه الله ابن ابي موسى رضي الله عنه د خپل پلار حضرت ابو موسی اشعری څخه روایت کوي چې د د جمعې د مانځه څخه وروسته 4 رکعاته سنت کول. عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال كان يصلي بعد الجمعة 6 ركعتين و4. مصنف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه يوصل او 2. يعني حضرت محمد بن المنتشر د حضرت مسروق څخه روایت کوي چې د جمعې د مانځه څخه وروسته 4 رکعاته سنت کول، اول 2 او بیا 4 رکعاته. اوس به دا 4 رکعاته په کوم ترتیب سره ادا کیږي؟ نو امام ابو یوسف او امام طحاوی فرمایي چې د فرض څخه وروسته اول 4 رکعاته سنت کول او بیا 2 رکعاته سنت کول بهتر دي. امام طحاوی رحمه الله فرمایي چې فثبت بما ذكرنا ان التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة 6 وهو قول ابي يوسف. مخکې موږ احادیث ذکر کړه، وایي د دې نه دا خبره ښکاره شوه چې د جمعې د مانځه نه وروسته 4 رکعاته سنت دي لکه 4 چې مخکې سنت دي. الا انه قال احب الي ان يبدا بالاربع ثم يسني بالركعتين لانه هو ابعد من ان يكون قد صلى بعد الجمعه مثلها على ما قد نهي عنه. بیا امام طحاوی په خپل سند باندې نقل کوي چې ان عمر يكره ان يصلي بعد الجمعه مثلها. حضرت عمر به دا مکروه ګڼله چې د جمعې 2 رکعاته فرض مونځ دی او د دې نه وروسته دې 2 رکعاته متصل سنت وکړی شي، بلکې اول دې 4 رکعاته وکړی شي بیا دې 2 رکعاته وکړی شي. قال ابو جعفر فلذلك استحب ابو يوسف ان يقدم الاربع قبل الركعتين. امام طحاوی سے فرمایي چې امام ابو یوسف له دې وجې نه مستحبه دا وګڼله چې د جمعې د فرضو نه وروسته دې اول 4 رکعاته وکړی شي، لأنهن لسن مثل الركعتين، ځکه هغه د فرضو په شان 2 رکعاته نه دي. فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة. شرح معاني الآثار جلد أول صفحة يوصل أو شپږ باب التطوع بعد الجمعة كيف هو. نګوري ورونو
15 احادیث مې د الله پاک په توفیق درته پیش کړو چې د جمعې سنتونه 10 رکعاته دي، 4 رکعاته مخکې دي او 6 رکعاته وروسته دي. غیر مقلدین د اهل حدیث په جامه کې منکرین د حدیثو دي. د دې 15 احادیثو نه دوی انکار کوي او شپه ورځ د شیطان دا ډول غږوي چې د جمعې د ورځې سنت نشته. الله پاک ته به څه جواب ورکوئ؟ د دې 15 احادیثو د انکار نه به الله پاک ته څه جواب ورکوئ؟ الله پاک دې د دې خطرناکې فتنې چې د یهودو او د نصاراو نه هم خطرناکه ده زموږ ټول ورونه او مسلمانان محفوظ وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله